زمونږ او تاسو د 15 کالو هلک او دا نیغ نیغ چې کېږي خفه کېږي خو نه که نه او دا نیغ نیغ چې کېږي او بیا چې دا سور سور کېږي او وي د 15 کالو ته خو لا نابالغه یې جرګه حال د هغې د یو جرګې ځای و ټول قبایل عرب پرې راغونډېدل د پیغمبر اسلام د قتل اراده یې وکړله شیطان د شیخ نجدي په شکل کې راغی زمونږ او تاسو د 15 کالو هلک او دا نیغ نیغ چې کېږي خفه کېږي خو نه که نه او دا نیغ نیغ چې کېږي او بیا چې دا سور سور کېږي او وي د 15 کالو ته خو لا نابالغه یې څلوېښتو ته ورسېږه بیا خبرې کوه شیطان را نووتو دروازه کې دی تپوس وکړو یو قریشي ویل څوک یې ویل لکه خو ستاسو خورایه هم د قریشو راننوت څادر یې په سر و شیخ نجدي په شکل کې راغی د مشر چې کېناست جرګه ولګېدله ویل د دې پیغمبر سره څه وکړو د محمد سره چا ویل پوښي وتړئ او ویې شیطان ویل ما هذا بالرأي داسې مشوره خو نه ده شیطان ناست ملګري دي یارانې دي بیا ویل په کوټه کې بند کې طالب سي واچوئ ویل ما هذا بالرأي دا هم څه خبره نه ده ابو جهل خپل نوم عمر و ابو جهل نوم څه و عمر او دته به خلکو ابل حکم وی د فیصلو پلار پوهېدو او د الله نبی ویل ابو جهل اوس خلک وایي که نه ډرام ډېر هوښیار دی څوک یې ورته وایي چې د هغه په شان شی که چې د هغه په شان شی وایي دا هوښیار دی که نه زه خو به ورته هوښیار ونه وایم هغه ویل د عربو 100 قبیلې دي د هر قبیلې یو نوجوان راواخلئ په پیغمبر حمله وکړئ دا قتل کوي مړی به غواړي که نه د چا نه بیا غواړي 100 قبیلې نه خو مړی نه شي غوښتی او که دیت یې غوښته نو 100 خان دي یو اوښ به ورکړو شیطان په لنا باندې ډبل ویل الرأی ما قلت ویل د دې هلک خبره صحیح ده ما ورته زکات هم په پیردو باندې ورکوو زکات ورکوو خو بیا پسې وروسته یو ټوخی کوو که نه داسې څه وخت پخ زه خو زکات در کوم د خدای کار دی خو چې د وټ وخت راشي تاسو موږ له وټ نه راکوئ خدای دې تا هم غر کړي خدای دې ستا زکات هم غر کړي او حاجي صاحب تا ته چې څوک ښه سړی وایي خدای دې هغه هم غر کړي که ملا که تبلیغي خدای دې غر کړي شته که نه شته خفه کېږي لږ رښتیا کله کله ویې وایي زکات چې ورکوي که نه په وټ باندې ورکوي او یو مسلمانان خدای باران وکړي اسمان دې باران به وشي ته زکات نه په وټ باندې ورکې ته زکات هم په پیردو باندې ورکې دا فرض حکم دی فرض ستا ورسره لګي ستا ورسره کور شته ستا ورسره کور نشته ستا ورسره مړی ژوندی شته یا نشته فرض حکم دی دا به ورکې ما ورته یې په پیردو ورکوو قبلیږي نه قبلیږي مسلمان چې دی په ده به لوږې راځي په ده به تکلیفونه راځي په ده به غمونه راځي دا اله مسلمان به مسلمان جوړېږي د ده نه به اله سړی جوړېږي چې ده باندې څه رال سختې پرې رالې په انبیاو راغلی وي لقمان حکیم خپل بچي ته وایي بچیه یا بنیا الذهب والفضة یختبران بالنار لقمان حکیم 12,000 نصیحته کړي دي 12,000 دا پیغمبر نه و وای ای بچیا د سرو نه چې کله والی جوړېږي د سرو نه چې کله هار جوړېږي د سپینو نه چې کله چارګل جوړېږي دا په اور سیدل کېږي په اور بټۍ ته غورځېږي فاما المؤمن یختبر بالبلاء مسلمان چې دی په ده به لوږې راځي په ده به تکلیفونه راځي په ده به غمونه راځي دا اله مسلمان به مسلمان جوړېږي د ده نه به اله سړی جوړېږي چې د باندې څه رال سختې پرې رالې په انبیاو راغلی وي زموږ او ستاسو د پیغمبر په بیبیانو په لوڼو باندې څومره تکالیف راغلي وو څه نمونه ته لږه لږه بیانوم د هغې وو کم تکالیف په هغو راغلي وو پیغمبر اسلام د لونو تکلیفونه د دین د وجنه د الله د نبی ترزوی عتبه او عتیبه الله نبی ته وایي طلقت بنتک لور مې له طلاق کړله په زما که نه راځي زه ستا که نه درځم لور مې له طلاق کړله پیغمبر اسلام چې کله د مکې نه لاړې یو مدرسه جوړه کړه چوپال یې و چوپال اصحاب صفه
د څپر طالبان او یې نواله 400 پورې ته مفسرینو لیکلي دي کچا منډه وی جوړ هغه کې به د الله نبی صحابه ته سبق وی طالبانو ته د ارمل طالبان به پکيو اول بنیادی کار د الله نبی چې مکې نه هجرت وکړو یو په لاره کې جماعت جوړ کړو دویم بنیادی کار دا وکړو چې مدرسې جوړ کړل مدرسه بنیادی کار دی اگر که د باج خلکو نه خوخه بس نه دی خوخه نو څه وکم دا خو زما په قبضه کې نشته دی چې نه د خوخه نه د خوخه اغا الله نبی په مسجد نبوي کې مونږ کوو امام څوک الله نبی مقتدی څوک دی عمار یاسر بلال صہیب بلال حبشی فكانوا يخرون في الصلاة من شدة الجوع لغه طالبانو چې په مسجد نبوي کې په مانځه باندې ولاړو د لوګي د لاسه په مانځه کې را پرې وتل دا زموږ صحابه دین زکولو د لوګي د لاسه په مانځه کې را پرې وتل نو هغه وخت دوه قسمه خلکو یو د عمر او د بلال په شان د خلکو یو د زمانه منافقانو او څه کولای نشي منافق ځل نه ابو ذلی قرآن په گواهه دوه قسمه خلک وسم دوه قسمه خلک یو خلک دي د دین کار کوي د علماء شاته ولال دي یو هغه خلک دي هغه په مدرسو او جماعتونو علماء په خبرې او څه کولای نشي منافق ځل نه ابو ذلی قرآن په گواهه نو دا صحابه په مانځه کې را پرې وتل نو هغه خلک چې هغه نه پوهېدل هغه خلک د هغې په سینه کې دین نه و هغه غافله خلک هغه منافقان هغوی ویل هؤلاء المجانین ویل دا د پیغمبر بلال حبشي صهیب ویل دا لیوني دي ځان یې د لوږې نه مړ کړه دا لیوني دي اوس هم بعضې خلک وایي که نه وایي ملان نه پوهېږي ملان په سیاست هم نه پوهېږي او دا 2025 دی دا سادهګان دي مولا پیغمبر ویل دا خلک الله ته ګران خلک دی په مانځه کې راغورځېږي د لوږې د وجې نه د بانډچیانو خبره دا وه د ناپوهه خلکو پیغمبر اوس څه وایي اوس د پیغمبر فیصلې ته غوږ کېده الله نبی فرمایي لو تعلمون ما لكم اے صحابو چې په مانځه کې را پرېوځي د لوږې د وجې نه که تاسو د دې د اجر نه خبر شئ د دې د ثواب نه خبر شئ لازدادوا جوعنا وحاجتنا وای تاسو به نورم لوږه زیاته کوي موږ د نورم وږي یو دا د پیغمبر فیصله ده او د مخکینو خلکو فیصله هغې ویل دا لیوني دي پیغمبر ویل دا خلک الله ته ګران خلک دی په مانځه کې راغورځېږي د لوږې د وجې نه پیغمبر سم یو صحابي ډرقې وکړو ډرقې په مجلس کې دا یو خبره ورته وکړه فكان لا يرى في بيتي نار نهارا الا اذا نزل بهم الضيف هغه صحابي واورېدله ما ته د الله نبي په مجلس کې وایي چې ډرقې مه کوه بیا به روجي نیولې د ورځې بیا د تنور نه لوګې نه پورته کېده کله به چې لوګې پورته شو په هغه ورځ به میلمه راغلی و ویل ما د الله د نبي فرمان واورې زه به روجي نیسم نو صحابه دا و دا د صحابه زندګي وه کتابونه لیکي فکان ثبت من اصحاب النبي يمسون تمرة واحده د پیغمبر
پیغمبر اسلام چې په احد کې غاښ شهید شو دا مخ به کې وینځه بوله موږ ورلو مخامخ به یو ناو دی سیمټې پې لګولي که څوک تلي وي تاسو نه ځئ تاسو خیراتونه کوئ د تورو میخو والی وئ ښه عمرې له لاړ شي میخې میخې پرېږدئ په میخه دې نه بخي سلام اوه صحابه داسې وو یو کجوره د ورځې یو کجوره یو په خوله کې وواله وبه جوړه وبه به پسې وسکلي وې دې بل له ورکا هغه په خله کې تاو راته کړل وبه به پسې وسکلي بل به ورکلا یو کجوره باندې با پښخوان باندې با او صحابه ورسته راولا دا دین اس نه دی راغله د دې شاته اینه ده د دې شاته قربانی ده د دې شاته د پیغمبرانو د صحابه وینه پرته ده د پیغمبر غاغه چې کله په احد کې شهیدان کړه په دې کې وسپنه لاړه کله کو هوت چلا شي به د غره د دنه ونه نوځي هغه وب چې دی منغ ورلو پیغمبر اسلام چې په هوت کې غاښ شهید شو ادا مخ به کې وینځه بوله منغ ورلو مخامخ به یو ناو دی سیمټې په لګولي که څوک تلي وي تاسو نه ځئ تاسو خیراتونه کوئ د تورو میخو والی وئ ښه عمرې له لاړ شي میخې میخې پرېږدئ په میخه دې نه بخي په میخه بخل نشته عمرې له لاړ شه نو هغه ناو کې سیمټ لګېدلي دي شیطان په هغه ناو کې راکاره شو ویل الا ان محمدن قد قتل پیغمبر د دنیا نه لاړې شیطان आवाज وکړ هر وخت شیطان دشمنی کړې ده د پیغمبر سره موږ سره هم کوي اسما فرمایي زما لور په ګېډه وه خوراک نیم شي که نه ماشومې ته خوراک ځي که نه لوږې ما فقعدت ابکي زه کېناستم جاړم وږې نه مرم ماشوم مې په غېږ کې دی ماشوم مې په تن دی خوراک څه نشته پیغمبر اسلام یوه خینې ده د هغې نوم دی اسما دا د عایشې خور ده هغه د دې خاوند نوم زبیر و دا صحابي دی وای زبیر رضی الله د پیغمبر سلام سره چا سره لاړې په سفر باندې وکانا جار لی یهودیان زما ګاونډي کافر یهودي و فاصبح شاتن یو ورځ یورې چیلې حلال کړه ګاونډي په کور کې نه و خو چې کله دا کټۍ باندې کې که نه نو د هغې یو خوشبوي اوس یې ډېره پته نه لګي ځکه چې اوس خوراکونه ډېر دي نو وایي ما څه چل وکړو زه لاړم د ګاونډۍ که ورځمه یهودنه ده کافره ده لأطلب نارا اور ته راوړم د اور په بانه ورم دا خبرې د هلکان کمپیوټر د دیو نه راخلي د سپین ږیري نه تپوس کومه زما په یاد سم یادېږي نږدې کورونه به یو د بل نه به یې لمبه در راوړله لمبه ماچس یې نه وي ماچس دی یو 5000 روپۍ د موبایل اخیستی دی په ډبل بیډ کې پوتی شمسي ته لږ دا کیسې نه وي ښه روپۍ هم نه وي مړه موږ چې دا سبق ویلی په لوږ هم ویلی په نار هم ویلی دی وایي زه ورغلم د دې ښځې نه اور راوړم ولې لأطلب نارا چې اور ترې راوړم زه لاړم اور مې راوړ فاطبقت مړ مې که ولې وما كانت لي حاجة الى النار اور ته مې حاجت نه و په کاله کې وړم نه و په کاله کې هېڅ هم نه و چې لیټۍ مې تپخ کړې وې ډېر ساعت ناسته و ساعت تېر شي بیا داسې یو 10 منټه بیا لاړم لأطلب نارا چې اور ترې راوړم اور مې راوړه په بانه ورم ما چې ست به راته وکړي هغې ست نه کو ښځې ست نه کو کله چې لاړم اور مې ترې راوړ کور ته وما كان لي حاجة الى النار اور ته مې حاجت نه و فاطبقت بیا مې مړ که بیا کېناستم کېناستمه ما دا درېیمه پیره پسې بیا مړ دمه ګوره چې انسان یې که نه هغه ته پته لګي چې دې سړي حاجت دی چې انسان یې چې حیوان یې حیوان ته پته نه لګي وایي زما اور ته حاجت نه و درېیمه پیره لاړم اور مې راوړو فاطبقته مړ مې که څه وکړم فقعدت ابکي کېناستلمه جاړمه ربه څه وکړم او بله مسله ده
اسماء فرمایي د ابوبکر لور ده، د عایشې خور ده، د عبدالرحمن خور ده، د نبي خینې ده. وایي زه کېناستلم او جاړم، یو مسله بله ما زما وایي لور په ګېډه وه. اسماء فرمایي زما لور په ګېډه وه، خوراک نیم شي که نه، ماشومې ته خوراک ځي که نه، لوږې ما. فقعدت ابکي، زه کېناستم جاړم، وږې نه مرم، ماشوم مې په غېږ کې دی، ماشوم مې په تن دی، خوراک څه نشته. یهودي چې کله راغی کور ته، ښځې ته وایي ادخل علیک احد، څوک خو راغلي نه و کور ته چې رالي که نه، منګو د ځانه مه جوړوه، لږ تپوس کوه څوک تلي راغلي خو نه دي، که مېلمه پېژنې. یو کس منګوي ګرځه د خوراک ټاکو، خوراکونه کوه وړه ته میلاویږي، لږ تپوس وکړه څوک راغلي نه دي. یار به دې راغلی، دوست به دې راغلی، خدای دې نه که د پلار یار به دې راغلی، خدای دې نه که ښه خدای دې نه که پېژنې پښتو پوهېږئ، خدای دې نه که د مور خور به دې راغلی، د مور ترور به دې راغلی. ته په دې یوه خبر عمل کې چې ځان پېژنې، خپل یار هم پېژنې، د پلار یار نه پېژنې، د مور خور د مور ملګري نه پېژنې. او وي مسلمان ګرځه، ډېر خلک په مځمکه ګرځي، ته هم دې ګرځې. خاوند چې راغی ښځې ته وایي ادخل علیک احد، څوک راغلي نه و. وایي فلانة العربیة تقتبس نارا، پلانکۍ ښځه راغلې وه اور یې غوښته. وایي تا خو څه ورکړي نه دې کټۍ نه، دې کټۍ نه زه خوراک نه کوم، دې ګاونډۍ له تېول ورکوه. او زما استاد حاجي صاحب چې کله زکات ورکوي وایي ما کله کله یاد ساته، زه خو تا یاد ساتم، خو چې کله الیکشن راغی ما لږ یاد ساته، ښه بیا وټ ماله راکړه، ښه زکات درکړو مخ وټ ماله راکړه. غریبه خدای دې 11 پیرې غر کا، خدای دې تباه او برباد کا چې ته دې سړي نه زکات اخلي. تا خو بیا یاد سپک دی، پیسې به هم خرابي، په باډو کې درکوي، په رشوت کې، په وټ باندې درکوي، د الله په نامې نه درکوي. ښه نو ویل عربي ښځه راغلې وه، ویل خوراک نه کوم. دې ښځې که به خوراک لېږي، خوراک یې چې ولېږه، اسماء وایي ما لې ښوروا راولېږله په کاسه کې، او ما چې وخوړله هغه خوراک ما له ډېره مزه راکړله. اخلاص پکې وکړه، ما ورته باندې اخلاص نشته. ابو هريره رضی الله فرمایي او زه د الله د نبي کره عالم، الله نبی لم یاکل 3 لیال متوالیات من خبز شعیر. الله نبی په 3 ورځو کې متصل 3 ورځو کې د وربشو روټه نه ده خوړلې، د وربشو روټه د بوسو ډکه بغیر د چڼ نه الله نبی نه ده خوړلې. اما تعالی سپین وای راکه، سپین پین وته وای پین، الګا دا استغفر دا د پین د خوراک ده، شرمېږي. اما ته کله تکلیف بلا شو، یاره خدای دې د مولان غر کی او د عذاب او د تکلیف دی راوستو، او ما کډه وکړله. تکلیف دی ایمان راوسته، ایمان مسلمان اسلام نه واوړه، به تکلیفونه نشته. د اوباما ورور شه ربا کوړه ده، وای سم شه وران مگر ده کاغه قدمونه ما اخلا. وای ما د الله نبی الله تبارک وتعالى ویل ابو سعید خدری اجر هم ډیر دی. ما ویل من اشد الناس بلاء مصیبتونه په چا ډیر راځي، ویل انبیا. پاندې نبی شته دی چې اره پیخي د اراده سي او د سي غوڅ کړی دی د دین د خاطره. اما ته کله تکلیف بلا شو، یاره خدای دې د مولان غر کی او د عذاب او د تکلیف دی راوستو، او ما کډه وکړله. تکلیف دی ایمان راوسته، ایمان مسلمان اسلام نه واوړه، به تکلیفونه نشته. د اوباما ورور شه تاسو تکلیف لیدلې. نو د الله نبی تپوس کو مصیبتونو په چا ډېرې ویل انبیا. بیا مې تپوس کو ثم من دویم نمبر تکالیف مصیبتونه سختي په چا راځي، ویل العلماء، په علماء برابر دا د نبی وارث دی کنه. دریم نمبر ثم من مصیبتونه په چا ډېر راځي، ویل الصالحین، نیکان. بیمار شي یاره ماته یو دعا مولا را ښودلې ده او 7 لکه پیرې به ختم کوم، 15 لکه پیرې وکاسم خدای غر کړی، خدای به دې غر کړي. ښه په ځوانۍ کې الله ته آواز نه کې، عبادت نه کې، په مالدارۍ کې نه کې، چې کله بدماشي نه کې، چې مالدار نه کې، چې بیمار شي یاره ماته یو دعا مولا را ښودلې ده او 7 لکه پیرې به ختم کوم، 15 لکه پیرې وکاسم خدای غر کړی، خدای به دې غر کړي. ښه ته
ته چې روغ وي ته چې مالداره وي تا ختم ولې نه کوو پیشو تر هغه پورې شیخه چې په مګه نه یې پیښه اوس بوډا شولې او اوس غریب شولې او اوس بیمار شولې نو بیا چې کله بیمار شي بیا چې کله غریب شي الله ته آواز کې